د علي وزیر پر وړاندې د پاکستان بله دسیسه. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی چې د دغه هیواد د پارلمان یعنی قومي اسمبلی رئیس اسد قیصر د پاکستان ټاکنو کمیسیون ته مکتوب لیږلی او له دغه کمیسیون یې غوښتي چې علي وزیر د پارلمان لپاره د بې کفایته کس په توګه اعلان کړي. د ورځپاڼې ته د پاکستان ټاکنو کمیسیون معتبرو سرچینو دا مسله تایید کړې او ویلي دي چې یاد مکتوب ورته د تېرې پنجشنبې په ورځ ورسېدلی دی. په راپور کې د سرچینو په حواله ویل شوي چې د ټاکنو کمیسیون قانوني څانګې دا مکتوب څېړلی او له جزئیاتو سره یو ځای یې د نوموړي کمیسیون رئیس سکندر سلطان ته لیږلی دی. په راپور کې دغه راز زیاته شوې چې د کمیسیون رئیس ته په دې اړه د جزئیاتو له رسېدو سره د پاکستان اساسي قانون 63 مادې له مخې چې د پارلمان غړیتوب په هدف پکې معیارونه واضح شوي پریکړه وشي. د پاکستان د قانون له مخې د پارلمان رئیس دا واک لري چې د پارلمان غړیو د بې کفایتۍ او وړتیا په اړه د ټاکنو کمیسیون ته په 13 ورځو کې بشپړ سپیناوی ورکړي او له هغه وروسته بیا د ټاکنو کمیسیون به په 3 میاشتو کې دغه قضیه حلوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او خواخوږي بیا د پاکستان د پارلمان د رئیس دغه اقدام د علي وزیر پر وړاندې د یوې بلې دسیسې پیل ګڼي. دوی زیاتوي چې علي وزیر د شمالي وزیرستان د خلکو له لوري په ټاکنو کې انتخاب شوی او دا مهال د پارلمان د یوه غړي او د خلکو د استازي په توګه له هر ډول قانوني خوندیتوب برخمن دی. علي وزیر د 2013 میلادي کال د پارلماني ټاکنو په پایله کې د شمالي وزیرستان د خلکو په استازولۍ د پاکستان پارلمان قومي اسمبلی ته غوره شو. درنو لیدونکو تاسې په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره کمنټ کې شریک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.